د جنرال سمیع سادات او د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد توند غبرګونونه پاکستان ته سخت پیغام او د افغانستان امنیتي واقعیت. افغانستان د وروستیو کلونو په سیاسي او امنیتي بدلونونو کې داسې پړاو ته رسېدلی چې هره وینا او هر دریځ پکې د خلکو د پام وړ ګرځي. په دې منځ کې د پخواني افغان ځواکونو یو لوړپوړی قوماندان سمیع سادات او د اسلامي اماراتو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد نومونه ډېر یادېږي، په ځانګړي ډول کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي وضعیت بحثونه تود شي. په سلامونه مو ورکړی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. کله چې د افغانستان نوم په درې بحثونو کې راځي، موضوع لا احساسېږي. د دواړو لورو ترمنځ د اوږدې مودې سیاسي او امنیتي شکایتونو تاریخ شته چې د وخت په وخت د تودو خبرو سبب ګرځي. په تحلیلي ډول ویل کېږي چې دا اختلافونه یوازې د اوسني وخت نه دي، بلکې د لسیزو راپاتې ستونزې دي چې د باور کمښت یې رامنځته کړی دی. په داسې فضا کې د جنرال سمیع سادات توند دریځونه او د مولا محمد یعقوب مجاهد رسمي موقفونه د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه پارولي. ځینې خلک باور لري چې قوي او واضح دریځ د ملي ګټو د دفاع لپاره اړین دی، په داسې حال کې چې نور بیا وایي چې یوازې خبرې او ډیپلوماسي کولی شي سیمه له کړکېچونو وباسي. شنونکي وایي که د افغانستان سیاسي او نظامي څېرې د غوسې پر ځای د منطق خبرو او اوږدمهاله حل لارو ته مخه کړي، نو د سیمې وضعیت د ښه کېدو امکان شته. خو که احساساتي غبرګونونه زیات شي، نو کړکېچونه به لا ژور شي. په پای کې د افغانستان ولس له ټولو لورو دا تمه لري چې د اختلافاتو پر ځای د ملي ګټو لپاره ګډ کار وشي، ځکه د جګړې او سیاسي سختو دریځونو تر شا تل اصلي زیان ولس وړی، هغه ولس چې یوازې آرام کار او د عزت ژوند غواړي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې د الله په امان.